روانې میاشتې په 22مه نیټه په معلم جبار روډ د سپیرانو قافله د مې 14 نه پس چې په یو پولیس مړ او درجوبل شو په سوال کې د سیګرۍ ټول کاروبار خراب شوی دی او د هوټلو کاروباریان وایي چې د هوټلو لوی زیان دوی ته رسېدلی دی. اول چې راکمه دماکه شوې ده د دې سره په کاروبار باندې چې کم اثرات پرېوتي دي حالان کې د دې نه مخکې چې کمې د عایق دوکه واقعګانې شوي دي په دې باندې چې لکه کاروبار چې د ټوریزم انډسټري چې ده هغه تباه او برباد ده. حالات چې ماشاءالله برابر کاروبار چې دی بالکل ټیک ټاک و ښه خلک په راتلو او کاروبار چې دی ماشاءالله ښه ښکلی په ترقۍ سره روان. دوی وایي چې د کله سیزن ډېر ښه روان و او په لویه شمېره به سیلانیان سوات ته راتلل خو د معلم جبې د مې 14 نه پس ډېرو سیلانیانو سوات ته راتګ بند کړی دی او زیات سیلانیان ناران کاغان همزاګي لید ته روان دي. اوس دا دماکه راغله او په دې کې دا په کوم چېونو فارنر و هغوی خو شکر دی بچ شوي دي خیر شوی دی که نه یوه غټه بدنامي به شوې الریډي وهم شوله نو په دې کې زما په خیال باندې په ټوریزم باندې تقریبا په 100% چې کوم دغه دی اثر دی هغه پرېوتی دی چې اوس دا تقریبا د 15-13 نه واله تر د 20-22 پورې کوم چې دا کلونه نو په دې کې ټوریزم ښه و ماشاءالله خو د دې نه پس چې اوس کله هم دا دغه راغلی دی یا معمولي چېرته ډس کېږي یا معمولي مسله راځي نو تاسو ته په خپله پته ده بلکې د ټول عوام ته پته ده چې د معمولي خبرې سره په ټوریزم باندې څومره اثر پرېوځي او څومره نقصان ورته رسي. دوی وایي چې سوات د سیلګرۍ ټولې سیمې مرغزار فضاګټ ګبمي جبا معلم جبا مدین بحرین کلام او نورو سیمو کې ډېر کم سیلګرۍ ښکاري او زیاتې هوټلې خالي دي. کله حالات ښه شو جي نو موږ دغه توقع وه چې یو دا حالات به ښه شي او هوټل انډسټري راچوت په شي هوټل انډسټري د هغې سره راچوت شو جي حالات ښه شو حالات برابر شو امن شو شي د هغې سره زموږ دغې ته سترګې وي چې موږ به هوټل انډسټري چلیږي په هغې کې به بزنسونه کېږي په هغې کې یو غریب سړی هم توقع هغې نه لري په هغې کې مختلف ډپارټمنټ مختلف خلک به کارونه کوي د هغې وجې نه اوس هغه دوباره هغه زموږ د هوټل انډسټري چې هغه تباهۍ طرف ته بیا روان دي چې معمولي شي او ښه واقع وشي د هغې سره زموږ اپکوپینسي بالکل ډاون لاړه شي. د معلم جبې د پیښې خلاف د جمعې په ورځ د سوات قومي جرګې په وینا د سوات سرحد منګلور کې لویه احتجاجي غونډه شوې وه چې پکې وینا کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په سوات کې مصنوعي ترهګري بنده کړی شي او که داسې ونه شوه نو موږ به په خطرناک اعلان مجبور شو. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوه سوات.